قدرمنو 13 ورځ د شاپور زدران رور غمی زدران یو پوسټ کړی په فیسبوک باندې چې لیکلی و د ملي اتل شاپور زدران لپاره عاجله غوښتنه وایي چې مهرباني وکړئ د شاپور زدران لپاره دعا وکړئ د هغه حالت ډیر زیات سخت دی او په روغتون کې د علاج لاندې دی هغه ته د A+ یا A پازیټیو وینې ضرورت هم دی چې هغه پلیټلیټس ته ضرورت لري. نو هغه په خپلو مینوالو باندې یعنی د شاپور زدران په مینوالو غږ کړی و که کوم خور یا ورور په ډیلي هندوستان کې ژوند کوي او A مثبت وینه لري نو زر تر زر دې موږ سره رابطه وکړي او خپل ایډرس یا خپل موبایل نمبر د هسپتال وغیره مکمل تفصیل یې په سوشل میډیا باندې خپور کړی نو دغه یقینا چې ټول افغانان ډیر زیات خفه کړي دي یعنی پښتانه که هغه د پاکستان پښتانه دي که د افغانستان ټول ډیر زیات خفه کړي دي. خو دوستانو ځینې کسانو بیا ورپسې د مرګ خبرې جوړې کړلې چې هغه مړ شوی نو داسې کار نه وي کول پکار هغه ژوندی دی. خو دا به هم ووایو چې د دې نه به بله کومه لویه بدبختي وي چې د یو هیواد د یو ملک اتل یو ښه پلیر هغه ناروغه وي او ورور یې د وینې دپاره په فیسبوک باندې پوسټونه کوي. یعنې په کار حکومت ته وه چې د سره یې مرسته کړې وه او ډیرو خلکو ډیرو کسانو ډیرو مینوالو دا هم ویلي چې ډیره د افسوس خبره ده چې موږ لري یو که نه نو زر تر زره به مو ځان در رسولی و. خلکو ورته دعاګانې هم کړي دي او یعنې هر انسان چې دی کوم پښتون دی څوک چې هم په دغه پښتو باندې پوهیږي هغه ډیر زیات خفه دي دعاګانې ورته کړي دي. خو زه هغه خلکو ته وایم چې تاسو ولې د یو چا ژوند سره داسې قسمه لوبې کوئ. هغه ژوندی دی ګورئ که یو انسان ته دا وویل شي چې ستا کینسر دی که د هغه کینسر وي هم نه خو هغه زړه ته دومره غم واچوي چې هغه راپریوځي ختم شي. نو دغسې شاپور زدران ژوندی دی پکار دی چې هغه ته دعاګانې وکړو هغه ته پازیټیو خبرې وکړو نه دا چې د هغه د مرګ خبرونه خواره کړو او هغه په دغه خپل ژوند باندې ستومانه کړو د هغه نور هم په دغه بیمارۍ کې هغه ډپریشن ته ورسو. نو داسې نه دي کول پکار دوستانو هغه ته دعاګانې وکړئ لاس په دعا شئ ورته او صرف د ویورشپ په خاطر باندې داسې کار مه کوئ.